نو موږ الریډي د دوه کنیکشنز باره کې خبره کړې وه چې یو ته شیرډ کنیکشن ورته وایي او بل ته ډیډیکیټډ کنیکشن ورته ویلی شي. شیرډ کنیکشن دا دی شیرډ کنیکشن چې بھئی هغه ما ته واتو یوزرز دپاره تاسو ته ما آیډیا داسې درکړې وه چې دلته وګوره یو څو کمانډز وو یو څو طریقې مې تاسو ته ښودلې وې چې بھئی کله هم تاسو چېرته ډیډیکیټډ او شیر مطلب دا یو کنیکشن دی ما سره نو دا تا سره په مین یوزر کې تقسیمي دا یو کمپیوټري دا بل کمپیوټري تا سره دا بل کمپیوټري دقسې او دا تھرډ بل کمپیوټري وګوره داسې وي تا سره دا یو کنیکشن دی خو دا یوزر 1 دا یوزر 2 دا یوزر 3 او دا یوزر 4 پورې منحصر وي چې کله څونه یوزر تا سره کمیږي دومره ستا د انټرنیټ سپیډ زیاتیږي څونه چې یوزر ما سره چې کم دی هغه زیاتیږي دومره زما سپیډ چې کم دی هغه کمیږي دا د شیرډ کنیکشن خبره وه. اوس مونږ چې کله هم د یو کمپنۍ نه انټرنیټ کنیکشن اخلو که نه نو اوس ټول مونږ له ډیډیکیټډ راته راکوي. ټول ډیډیکیټډ مطلب دا دی چې ټول تاله درکوي واخله اوس تا باندې ډیپینډ کوي چې دا په څونه کسانو باندې چې کومې ته تقسیمول غواړي. یاد ساتئ ایکسس پوینټ چې څونه کنیکشن وي که نه ایکسس پوینټ د هغې چې څونه کنیکشن وي یاد ساتئ هغه زما چې کوم د ډیډیکیټډ کنیکشن څه کوي هغه شیرډ کوي. ایکسس پوینټ ته ټوټل انټرنیټ راغی د راوټر نه دته ډیډیکیټډ کنیکشن مونږ ورکړو اوس تم ورسره کنیکټ کېږي هلته خپل وای فای باندې بل قسم ورسره خپله کنیکټ کېږي وای فای باندې بل قسم ورسره کنیکټ کېږي نو زما دا ډیډیکیټډ کنیکشن چې کومې دا څه شو ما سره دا شیرډ شو. د دې وجه نه یاد ساتئ نن سبا چې دا څونه ایکسس پوینټ کنیکشن استعمالیږي که نه دا ټول موږ سره شیرډ کنیکشنز دي. څونه چې په دې باندې یوزر کمیږي هغه به ستا د انټرنیټ سپیډ زیاتیږي څونه چې په دې باندې یوزر مطلب زیاتیږي هغه به ستا انټرنیټ کنیکشن سپیډ چې کم دی کمیږي به. اوس تاسو ته ما آخر کې ووي چې آیا تاسو به ایکچوال سپیډ څنګه معلوموئ how to find the actual speed. Last cover مونږ دا ویلو how to find the actual speed of internet. نو د انټرنیټ چې کوم دی دا غي actual speed به څنګه معلوموي of internet connection given by some ISPs چې تاسو له کم ISP چې کوم دی تعالی انټرنیټ کنیکشن درکړی دی هغه به څنګه actual speed معلومه. نو دا غي د پارتا تاسو ته ما ویلو چې www.speedtest.net چې کوم دی دا یو داسې ویب سرور دی دا یو سرور دی which checks the connection speed. ٹھیک ہے نا دې د کنیکشن سپیډ معلومي چې آیا د کنیکشن سپیډ څومره دی نو تاسو ته اتوماتیکلی د کس د غلا او د هغې معلوم دې تعالی د اپلوډ او د ډاونلوډ سپیډ اپلوډ اینډ ډاونلوډ سپیډ دواړه درکوي تاسو له اپلوډ اینډ ډاونلوډ سپیډ دواړه چیک کوي تاسو له او تاسو له درکوي چې بھئی دا د دومره سپیډ دی. سو لیټس هیو ا لک هاو ټو چیک دیز ثینګز ټو گو وذ. زه به راشم دې ځای نه انټرنیټ ایکسپلورر ته او ګوره دې ځای کې به زه یوز به کوم وته to say for example www.speedtest.net and whenever you press enter you can play with it. نو ګوره صحیح طریقې سره مونږ د انټرنیټ سپیډ چې کوم دی هغه اتوماتیکلی مونږ کتی شو چې آیا د انټرنیټ سپیډ مونږ سره څومره دی and how we check this. یاد ساتئ دا یو ځای بل چې دا بټن ورکړي دا چېرته کلیک نه کوئ ښه دا ګورئ دې ته وایي تھرډ پارټي سافټویرز او دا ستاسو کمپیوټر نور هم سلو کړي دا هسې ځان لګوئ بفور یو بګین د سپیډ ټیسټ سکین فار ایشوز. نو ګوره دا یو ورچوال لیپټاپ دی او باقي ستا چې کوم دی اوورال ایچ اینډ ایوریثینګ د دخې چې دا والا بګین ټیسټ تاسو په دې باندې کلیک کوئ بګین ټیسټ ته چې راشئ سلیکټینګ بیسټ سرور بیسډ آن پینګ دی اتوماتیکلی یو په یو سرچینګ کوي ویر مای کمپیوټر لایز هغه هم راته ښیي چې ستا کمپیوټر په دې ځای کې پروت دی اوس. The testing is now starting it. They automatically تاسو overall result وګورئ دا شروع وکړو یو پینګینګ وشو اول ډاونلوډ سپیډ بیا د اپلوډ سپیډ دا دواړه تاسو له درکوي دلته. افغانستان خپل ریجن نشته دی نو دی د پاکستان نه دا الوکیټ کوي خو دې ته بیا ټرایب ایریا ورته وایي که نه ګوره لاندې تاسو له هغه درکړی اسلام آباد hosted by White Tribe Pakistan. نو ځکه دا د دغه ځای نه لوکیټ کېږي دا هر څه وګوره یو په یو تاسو له سپیډ درکړي لومبې دا چې برابر شي اتوماتیکلی تاسو لا بل درکړي خو دا لا فولي تاسو ته نه دی ښودلی.
0.49 دا چې کوم د ما سره د ډاونلوډ سپیډ دی او 0.41 Mbps چې کوم د ما سره د اپلوډ سپیډ دی یو منټ میگا بایټ پر سیکنډ که تاسو ایکسل ته راشئ نو ما خبره ده ډاونلوډ سپیډ ما سره څومره شو ډاونلوډ سپیډ وګورئ دلته کې ډاونلوډ سپیډ او دلته کې تاسو اپلوډ سپیډ دا په میگا بایټ کې دی زه به کیلو بایټ څخه چینج کوم نو تاسو کتل چې 0.49 چې کوم دی دا ما سره Mbps کیو Mbps او دا غي چې کوم دی 0.41 Mbps و دا ما سره Mbps دا بس کیلو بایټ پر سیکنډ ته چینج کما نو دا 0.49 چې کوم دی ملټیپلایډ بای 124 دته انټر کا اتوماتیکلی تاسو ته خي اپلوډ سپیډ څومره دی 301 KB او د ډاونلوډ سپیډ دونه 501 KB شو ما سره او د ډاونلوډ سپیډ تاسو مېر کې او مقه 0.41 ملټیپلایډ بای 1024 انټر کا نو دا ما سره د ډاونلوډ دا ما سره د اپلوډ سپیډ شو نو ګره بالکل مال 1 MB نیټ را کړی دی او صحیح دی دا نیټ انټرنیټ ما سره ٹھیک ہے نا ما تاسو اتوماتیکلی پته لګی چې 419 مطلب 500 دی سمثینګ نو دا kbps پر سیکنډ زما چې کم دی دا هی سپیډ اپ شو نو که تاسو سپیډ ټیسټ معلوموي کنه نو دا غي د لپاره تاسو speedtest.net ته براسه او د speedtest.net د لپاره چې کم دی دا میتھډز او دا طریقې به تاسو خامخا فالو کوئ you can learn it from where you want to do it all these things too نو دا هغه یو اسانه طریقه ده نو مطلب دا چې کلم تاسو چې ټیسټینګ کوئ نو تاسو وایي چې به دغه سي دا میتھډ او دا طریقه we can apply them here but from where you will get your router accessing کنه لکه استاد راوټر دی کنه access point دا غي IP وسنګ معلومه وي دا غي IP بتا سو پکم میتھډ سره معلومه کې یو بل کمانډ چې هغه موږ زتا اوس لګ دا کوم ډیر امپورټنت دی how to find ګوره انټرنیټ یواز دا نه چې تاسو صرف چیټ او دغه کې نه the most important things تاسو پکې وخما how to find the access point IP او بالکل دا غي username and password چې کوم دی اب تاسو له څوک درکې یو کس تاسو چې یار زما دا انټرنیټ دا پاسورډ چینج کا دا مختلف دا کارونه کوم مختلف طریقو سره کیږي خو به چې کوم دی دا یوزر نیم اینڈ پاسورډ چې کوم دی دا به تعالی څوک درکې یا خو به تعالی دا ایکسس پوینټ شاته لیکلی او یا به د چانه اخلي یا به د آی اس پی نه اخلي ډیر کسان چې کم دی چې کله ایکسس پوینټ په لومبي ځل باندې لګېدل ته چې لګېدل دي نو د دې پاسورډ سي تاسو زوی ما د دې یوزر نیم تاسو سره ایڈمن وی ایڈمن او دا غي پاسورډ هم تاسو سره سي ایڈمن وی یا ساته دا دوانم یو پاسورډ وي کیلنډر کا اتوماتیکلی انشي ہوتا یا زیات کر پاسورډ تاسو سره سي اس اے سسٹم ایڈمنسٹریټر دا غي پاسورډ تاسو سره نو دا غي د پاره چې کوم کمانډ استعماليږي نو رن ته براشه cmd بولی کې وګوره this one cmd and then press enter او دا غي نه پس چې کوم دی بیا چې کله تاسو راشه نو سیکنډلی تاسو بولی کې چې ip_config/all دا بولی کې تاسو سبولی کې ip_config/all and then press enter very simple to learn نو ګوره کچره تاسو سے فار ایگزامپل دا کمانډ یوز ک تاسو نو ګوره جب سٹارټ تراشم دې سه نا گو بیک رن او پرن کې به تولی کما جسٹ cmd او د cmd نه پس کوم دی ip_config/all بزو تور کم باس نو ګوره ip_config/all چور کې نو ګوره 192 دا غي رینج تر درکې DNS سرور او دلته کې تاسو له IP درکړی دا چې 192.168.101 دا 101 دی اصل کې دا پریفرډ دی ما سره ورژن 4 د ما سره IP ایډرس دی او د قصه اکسس کول شم دي سه نو ګوره دغه ماته دغه 192.168.101 را تر کړ کنه نو یاد ساته زما د ایکسس پوینټ چې کوم دی کم ایډرس چې کوم IP ایډرس دی نو هغه ما سره څه دی 192.168.1.1 دا دی ما سره او دا غي نه پس کچرته تاسو راځي به یوزر نیم پاسورډ ورکا نو بالکل ستاده ایډرس بالکل صحیح دی ٹھیک ہے نا کدن نه غست اکم کسان چې انټرنیټ پاسورډ وسري وي اغه تبا انټرنیټ شدار کړه تبا کالو کې چې وای زما د روټر پاسورډ سره ابه تاسو اتوماتیکلی درکې بیا ورشل د کې یوزر نیم پاسورډ تاسو چینج کولی شي نو ګر دا پتاو څنګه کوي را به شری سره امغه انټرنیټ ایکسپلورر ته
او دلته وګوره وربکې 192.168.101 دی کنه دا بس انټر کم دی سره یا اف کورس اتنټیکیشن ریکوایرډ دی نو یو نیم کسانی چې اوله او مقص اډمن ورکړي لاګین شم او او پاسورډ او سره دی دې چینج کړی دی دی وجنه چینج کړی دی چې هر یو کس پدې کې ګوتی ونوي ایچ ان ایوریون پدې کې ما سره د دې د هیکول لپاره موږ سره مختلف سافټویر زمشته دي we have a lot of softwares لکه نه مړه ویزرد هغه کې آی پی ورجن دا خو دغه مین راوټر سیستم هیکول دی کنه نو ګره دلته بتاسو یوزر نیم پاسورډ لکه دل مونږه اډمن ورکړو سے فار ایگزامپل 1 سو هغه چینج کړی دی ښه دا اوس وګوره د دې آی پی پورټ چې کوم دی دا اغیز مونږه د یوزر نیم دغه کو دا د سره پراپر سجیشن او پراپر دغه میتھډ دی نو آی پی وګوره فور ون اتورایزیشن ریکوایرډ دا سره خامخا دا وی نه دا بند کړی دی آل د تاسو وی چې به دا د یوزر نیم پاسورډ او تول شو دی چې کوم دی ایچ ان ایوریثینګ چینج کول شي secondly kalam چې تاسو say for example if you learn it دا موږ سره how to check some sort of ideas to work with کته دا یو څه وی چې به ستاده دا یو څه خبر ډیر امپورټنت دی چې به ماته د کمپیوټر میک ایډریس راکا give me how to find the computer MAC address MAC address the computer MAC address پسنګ ګوره MAC address اصل کې ویلی شي یاد ساته MAC address medium access control address دا دی او دا نه دا medium access control کله استعماليږي چې کله زه غواړم چې به دستا د یو سو کمپیوټر ما سره کنیکټي او پاسورډ کار نه کوي مون کمپیوټر په دوه طریقو سره پټ کولی شو انټرنیټ یو چې کوم د پاسورډ د لارې نه او بل د میک ایډریس د لارې نه میک ایډریس هغه ځای کې استعماليږي چې تا ته پته ولګي چې زما پاسورډ روزانه خلک مان اخلي نو میک ایډریس داسې ترسو پر چې تا د کمپیوټر ایډریس التنیه چولې ترغه پر دا کمپیوټر چې کوم دی هغه کنیکټ کېدی نشي تاسو سره نو میک ایډریس په څنګه معلومه سیم سٹارټ تبراشه او مغه سرنتا او پرن کې بتا سو ته سی ام ډي بو تور کې او دا انټر کې باس او کنه سے فار ایگزامپل زو ته امق آی پی کنفیگ /all تبراشه او دې کې وګوره تاسو سره چې کوم انټرنیټ کنیکشن دی کنه لکه وګوره دا اډاپټر دی سونی وای دا تعالی درکړی دی کنه دلته راشه وګوره تاسو له چې کوم دی دا ورچوال وای فای دا خو زما دا وګوره انکر فری ایچ اس ان وی پی ان دام نه دی ما سره دا بل ورچوال د ما سره دام ورچوال وای فای دا وګوره دیس ون دا ستا وای فای ایڈریس دی لیسن دیس دا به کوشش کوي چې دا ستاسو وای فای ایڈریس دی او دې نه زی اپلای کول شم دا وګوره دا زما وای فای ایڈریس دی دا ستا اټ شوز یور وای فای دا کوم چې تاسو راخکاری دا ستا وای فای دا او دا لاندې چې کوم دی دا ستا ایڈریس دی نو کته دا کوم چې به مال د وای فای ایڈریس را تراکا تاسو بچ کم دی عمرن تراشه او ما سي وای فای ایڈریس پتا سو واخلې په خپل هغه بلیک ټریک 5 کې اصل کمپیوټر هیک کې کنه لکه دا غي د پاره موږ مختلف قسمه سافټویر استعمالول شو we can use them here I can use some sort of Wi-Fi addresses which connects you to find many more things to go with لکه ګوره ما خپل ارس دا ګوره دا کمپیوټرز دي سونه کمپیوټرز چې ما سره دي هغه ټول ما سره کړی دي these are blocked او دا هغه مخامخ چې کوم ډیوایس کاری کنه دا وای فای ایڈریس دی دا هغه چې کوم دی میډیم ایکسس کنټرول ایډریسز دي او دی رالی او زه یو په یو بلاک کوم نو مطلب دا دی چې without me this computer cannot be handled so کې نشي ختمول دا چې کلم تاسو انټرنیټ وای فای لینک دا کوي کنه که تاسو سبا سو تاسو کې چې دا میډیم میک ایډریس پر استعماليږي نو ته وای چې انټرنیټ کنیکشن چې کوم دی دا غي پاسورډ موږ په دوه طریقو سره پروټیکټ کولی شو یو دا دی چې ته دلته کې وای فای له پاسورډ ورکې یو دا طریقې ده چې کلم وای فای له پاسورډ ورکې نو دا غي د لارې نه موږ دا کمپیوټر چې کوم دی سکولی شو دا موږ پروټیکټ کولی شو چې بلکې سما دا پاسورډ وانخلي او بل سخت طریقه چې کوم دی نو هغه میډیم ایکسس کنټرول دا میک ایډریس دا او دا میک ایډریس د لارې نه موږ سکولی شو د خپل یوزر نیم پاسورډ چې کوم دی د بل نه هغه مونږه دا میک ایډریس راوالي ولته په ډیوایس کې ورواچو نو چې کلم دا کس آنلاین کیږي نو د میک ایډریس ته وګورو دا غي د وجه ته انټرنیټ درکې د کوم کسانو چې میک ایډریس نه وي بس هغه تاسو سره ډیسکنیکټډ یا هغه تاسو سره کار نه کوي نو دا د سکیورټي پرپس لپاره استعماليږي ٹھیک ہے نا چې کلم تاسو نو یو کس تاسو کې چې آیا هاو ټو نو دا غي د پرمغه زیات کړدا میتھډ او دا طریقې استعمالو دا سه مینی اف them we have to
protected. نو مطلب دا چې کلم تاسو پروټیکشن کوي کنه نو دا غیله پر موږ موستلی دا میتھډز او دا میکانیزم استعمال بالکل that is called a physical address. موسره دوه قسمه کنیکشنز دي کنه مانوس نظام خوای اوس نیټورک سایت زمو تاسو نه بداشت درس پاتې کی. So this was the main method چې اول مونږه سپیډ ټیسټ کچ آی زما د کمپیوټر بینډویډ څومره دی او د بینډویډ نه بعد چې کوم نه ښکاریه تا so چپ کر للو so موسم ډېر ښه دی یار. اچھا بھائی راځو انټرنیټ ایکسپلورر پورې اوسو خبرې کو پورې نه हाँ है अच्छा इंटरनेट एक्सप्लोरर पे कुछ काम करते हैं और कहते हैं आज Sarjida novel kira simpa chips ko kana net. Da ameni voice service ka no media. सिंगा Da mobile ko simpa di da chips. स्ता मोबाइल के सिग्नल्स दी Na जो सिग्नल्स नहीं कर कहीं na न कहीं वायरलेस दी वायरलेस Aporo ki jagah telephone na use kare ba line na. लाइन बरस आयदा पारा RJ45 RJ11 केबल बताया पार इस्तेमाल RJ11 बताया था पार इस्तेमाल अच्छा ओके ओके शाबाश लेट्स हैव अ लुक आ जाओ भाई अगेन चुप कर बस इंटरनेट एक्सप्लोरर तराशे दी से ना दागी बारे की उसको खबरी को लग डिस्कशन को इंटरनेट एक्सप्लोरर बांधे बहुत सारी बातें इसमें चल जाती है ना तो आप लोगों को पर पता नहीं चलता. इंटरनेट एक्सप्लोरर is a really perfect explorer as my concern made by Microsoft. और कोशिश के वजह कलम तासु इंटरनेट एक्सप्लोरर तासु स्लो भी ना दागी द पार तासु दागी ऑप्शंस तराजे टूल्स ऑप्शंस था और देखिए ऊपर द एडवांस्ड के यो सूदी चाहे तक कुकीज भी लिखी अगर वाला हमेशा दफार यो पब्लिशर सर्टिफिकेट तासु ख़त्म के कम कसान च पे इंटरनेट एक्सप्लोरर बांधिकार की करना न कुछ दा सिक्योर चेक फॉर सर्वर कॉन्फ्लिक्ट दा ख़त्म के और चेक फॉर सिग्नेचर्स ऑन डाउनलोड प्रोग्राम्स दा तासु ख़त्म के कलम तासु यूँ मक डाउनलोडिंग कवे करना न अगर तासु वही जिस्ताव सर्टिफिकेट एक्सपायर दे और तासु दा अगर डाउनलोड ऑटोमेटिकली कैंसिल की दला दागे द पारा दा 3 इश्यूज दी जिदा तासु खामखाच कमे दा ख़त्म के बल्कि के दिमाग सर वीडियो SSL ले दा यूज SSL 3.0 इतना वही सॉकेट सर्वर लेयर दा तासु खामखा ख़त्म हुए सॉकेट सर्वर लेयर चिकम दे प्रोग्राम सर कनेक्टिविटी कई यो दागे न पस ब्या चिकम तासर डाउनलोडिंग कई या तासर बार बार इधर उधर कई चबई तसो का तदा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल काले बता सर दा कार की तासु गोरे कना इनु मख तासु करे यो दगा सर राजे लगा जर कुम गूगल न तासु नोट शुरू दर की दिला वे भी तुम भी दा सॉफ्टवेयर फ्लैश प्लेयर इंस्टॉल का या दा इंस्टॉल का वगैरह वगैरह न दागे पार दर कई न मतलब में दाए चिकन अगर तासु तो देर फास्ट ईच एंड एवरीथिंग दर कई तो मतलब या बता सु दा चिकअप में कप न कई कम कसान इंटरनेट एक्सप्लोरर स्लू भी दा वीडियो ओवर दा कदरे ऑप्शन ही दा खत्म के दा से बे बता सर इंटरनेट एक्सप्लोरर चकला इंटरनेट सर कनेक्ट की करना नागा बेता सर दा एरर जोदा मुश्किलात नदर किया बता सर फास्ट और तेज भी दे सर न मतलब में दादी चकलम तासु चरत इंटरनेट एक्सप्लोरर या से बल से इस्तेमाल करी तो दागे द पार चकम मेथड्स इस्तेमाली गुनो दे ऑप्शन त बता सु खामखारा से बलता उस तमा कंटेंट्स के दाम खुदली जब बिता सब वेबसाइट सिंग ब्लॉक कवे हाउ टू ब्लॉक अ वेबसाइट ब्लॉक कवे बसिंगा दागे पार एनेबल तराशे और अप्रूव्ड साइट्स बांधे पर क्लिक के और दागे न पस बता सो जसनाई लकजर कुम www.google.com.pk दा ब्लॉक का दारा तमरा कवा ऑलवेज का और दादी से ओके का बस नेवर www.google.com.pk चिकम दे 10 क्लास ने किनो दा नेवर का और दा ओके का दीजना बस दिला पासवर्ड रखे AS and then click on OK button. Yes, say this is
blocked by administrator نو کلم تاسو ویب سایټ په خپل کمپیوټر باندې بلاک کوي کنه so it is blocked no one can open this زرازم دلته کې وګوره انټرنیټ ایکسپلورر ته just come to internet explorer یاد ساتئ او زه غواړم چې به دې کې تور کم چې www.dan انټرنیټ بیا لاړو سجوس مثلا کنه خپل دې کوم هغه لاري شي لاري کنه دا هغه یوټیوب باندې کړي ګوګل چې هغه تاسو او بالکل اطریقې ته خیم یو ویټ شاباس وګوره یو انټرنیشنل بلاکینګ دی یو لوکل بلاکینګ دی لوکل بلاکینګ مطلب دا ہے جس تا کمپیوٹر یادی وګوره شاباس google.com.pk अब मुझे पासवर्ड मांगेगा زغوالم چې به اوس کر اعظم دې ځنه سٹارټ تا زبراشم کنټرول پینل تا رابشم وګوره دې ځنه انټرنیټ آپشنز تا وګوره بلاک کړی دی ما کنه دې ځنه کہاں پہ ہے کہاں پہ ہے کہاں پہ ہے آجو کدھر بس یہ والا ہے پکڑ لیا بن گا اچھا انٹرنیٹ آپشنز نوګرل دکی انیبل یا ډیسیبل دکی زکوم نو نه معنا پاسورډ را غواړي سو زه غواړم چې دا پاسورډ زه هیک کما را به سٹارټ تا را به رن تا او دلته به ریج ایډیټ پوتا ورکه باس रेज एडिट के आने के बाद एडिट तराशल तफाइन कमाना मुस्तगदा रेटिंग्स बहुत और क्या रेटिंग्स और अब एंटर की पहले मैंने किया है F3 रेटिंग भी F3 तो तमा यो दा किकड़ो हाँ बस आता सुबिया गोरेखा आसान तरीके मुसरदा दा रेटिंग्स डिफॉल्ट रेटिंग्स नदा भी नहीं दाम न दे चलो दो यार HQ local machine क्यों sure दल देखी मुंगा HQ local machine के ज़बराशम दक्का रेटिंग्स बफाइन कौन नवर कई ऑप्शन है यो कीजो का ना यार तस तो थोड़े तकड़े ख्याल दिया था यो कीज बज़ौर कम कीज F3 मेरी खुदा किधर पंस गए यार बस तاسو وګورئ ښا با الریډي ما پریویس لیکچر کې کړیو بس چې کلم پدې کې دا غټ غضب دی چې دی اوس چې هر یو ویب سایټ ته خلاصې ابه ته بلاک کړی بس تبه MSN خلاصې ته بلاک کړی دی خیالم دی کنه ما MSN نه دی بلاک کړی خو دې به کنټینټ ایڈوایزر خامخا ما ترا کوي چې کلم تاسو سے فار ایگزامپل ویب سایټ نه بغیر ایسو چې کلم ویب سایټ نه بغیر تاسو سے فار ایگزامپل داسې بلاک یو کار تاسو سره نه کوي جست کم ټو سٹارټ او کمپیوټر تراش رجسټر تبراشي او دا غینه پسې ختمول شي خدام طریقه دا چې تاسو ار ډیسیبل کې نو ډیسیبل مونږ کولی شو وی کین ډو دیم خو د ډیسیبل نه کم خه میتھډ چې کوم دی هغه د رجسټر نه د ار څخه ختمول دي ډیسیبل کې دي سینا او مغه اس پاسورډ کدا اوکې کدلتا and do not show this one بیا به تعالی دا نه درکې یو ګره دا کلوز کې and then come in here अगर देख के जरूर कम जैसे www.google.com.pk तो दे बताना चाहिए कम दे दा पासवर्ड ना वर्ड it will not give you password no the password अगस्तल ना अगस्तल यो इंटरनेशनल ब्लॉकिंग दे अगर बया त सॉफ्टवेयर्स बांधे कोमा मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर बांधे तो कम चिदागे से मतलब दे जहाँ बस सिंगल ब्लॉकिंग यो लोकल ब्लॉकिंग दे तो भाई तासु पदे कंप्यूटर के होगा सब वेबसाइट गुरे होगा तासु ब्लॉकिंग हो जाएगा पर बता मेथड और दा तरीका में इस्तेमाल you can use them